نیشنل پارټۍ یو ډیره سینیر لیډره سمر هارون بلور هغه دا وخت په پېښور هسپتال کې داخل ده. د هغې په هکله باندې دا ویډیو در سره شیر کوم. یعنی زیات تر خلک چې کم دی هغه په ټیک ټاک او په فیسبوک د لارې د دې ویډیو شیر کوي او پکې هغه لیکي چې آیا دا وفات شوی ده او دا ده مختلف قسمه او کم تصویر چې شیر کوي نو هغه هم تاسو کتی شئ په سکرین باندې ده. ورسره خوا کې بلور هم ناسي. د دې کم حقیقت چې دی هغه دا رنګې دی چې یو څو ورځې مخکې لکه په نن سبا مونږ وګورو کم کمپین چې چلوي یا هوټونو ورځې رانږدې دي نو د هغې دپاره دې کمپین چلوو او څه طبیعت یې ناساز شوی او څه بیماره شوی و. نو د هغې وجې نه بیا چې کوم دی په الارچ هسپتال کې داخل و یو 2 ورځې نو څه تصویران هغه شیر کړي چې ما په دوا کې یاد ساتئ. نو خلک بیا لګېدلي وو د دې کوم ویډیو چې دی هغه مختلف ګروپونو یا څه کې شیر کوله ویلی چې حالات خراب او مختلف قسمه داسې چلونه به پرې لیکل. نو څه شته نه بلکې څه بیماره و. بیا چې کوم دی هغه یو ټویټ هم کړی په هغه ټویټ لاره کې ویل دي چې زما کوم طبیعت چې دی هغه اوس ښه دی او ستاسو د دواګانو وایي ډیره مننه. نو کم دغه نوې خبر او کم معلومات چې هم تاسو سره شیر کوو موږ به تاسو سره کم وار په وار باندې کم حقیقت چې وي هغه به شیر کوو. خیبر پښتونخوا کې څه هم کیږي اوس چې کم سیاسي هلې ځلې روانې دي په هکله به هم موږ تاسو سره معلومات هغه وار په وار شیر کوو. نو دغه لنډه شان ویډیو او هغه هم تاسو سره شریک کوله. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.